बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द बाबा नज़म दे रिश्ता किताब दे लटून पाना द 252 نو بابا د رشتې پاک له لګیا دی او د رشتې نش غواړي نو د دې څه وجه کیدی شي. زما ذهن خو ماته دا وایي چې د شاعر هغه فطري ازادي چې کومه وي که نه هغه د دې رشتو او بندشونو د دې د وجې چې نو هغه ازادي سلب کیږي. رحمان بابا چې فرمایي که نه که مې رور که مې عزیز که مې فرزند دی هر یو غواړي خپله خپله مدعا. نو بابا هم هغه خبره کوي چې لکه دا رشتې چې دي نو دې مونږ په یو قید کې تړلي یو بند کړي یو پابند کړي یو. خو خیر دا چې مونږ ووایو که نه لکه د بابا نظم ما کتو اختلافات نو په هغې کې هغه دا ویل غوښتل چې لکه زما پلار چې دی د قام په ننګ باندې ملا تړلې ده او هغه چې دی هغه سنګر غواړي لښکر غواړي او زه چې یم نو زه خوشبو او رنګ او حسن او د سپوږمۍ په پلوشو کې ورک یم. نو اختلافات نوم و د هغې نظم که نه. نو خیر دا نظم چې مونږ ووایو نو بیا به پته ولګي. یا بې جرړو ونه زه او یا بې پرو مارغه وی. بې جرړو ونه نو بې جرړو ونې د ځمکې سره رشته ختم شوي. د ځمکې او د ونې رشته چې وي نو هغه د جرړو په وجه چې جرړې د ځمکې نه وځي نو رشته ختم شي. نو ځکه غني خان وایي چې بې جرړو ونه وی چې بس بلکل د څه رشتې پابند زه نه وی. او یا بې پرو مارغه نو د مارغه او د هوا رشته چې نو هغه د دې مارغه د دې وزرو د وجې چې وزر یي نو دا د هوا رشته قایمه یې دی اولتی شي چې وزر یې نه نو دی بیا نشي اولتی. یا د نیم اسمان وی ستوری د سبا ستوری د نیم اسمان ستوری د هغه د اسمان سره رشته چې هغه ډېر د کم وخت دپاره یا د سیند د منځ اوبه د سیند د منځ د اوبو د سیند سره هېڅ رشته نه وي ځکه چې هغه رواني په ځای باندې ولاړې نه د سیند د منځ اوبه چې په مخه بدلیږي. یا قطره وی د شبنم زو نه مې پلار نه مې نیکه وی. د شبنم قطره چې نو د هغې ظاهره خبره د والدین خو نه وي څنګه چې د پرخې مور او پلار نه او پلار او نیکه نه وي دغه شان چې زم پرخه وی نو زما به هم دا رشتې چې وی نه وي. نه مې دوست نه مې دښمن وی نه مې بد وی نه مې ښه وی. نو دوستي م یوه رشته ده دښمني م یوه رشته ده. دوستي م پابندي غواړي دوستي م یو زنځیر دی دښمني م یو زنځیر دی. بابا چې دی د دې نه ازادي غواړي چې بس زه پرخه وی یا د سیند د منځ اوبه وی یا بې جرړو ونه وی دښمنان مې م نه وی دوستان مې م نه وی د انسان او د ښه او د بدو چې د یو بل سره کومه رشته د دم نه وی. دا جهان به لوی جنتو که رشته نه وی هر څه وی. نو دې رشتو د جهان دا نعمتونه چې دي دا محدود کړي دي او پابند کړي دي. نو په دې وجه که دا رشتې نه وی او دا جهان چې دی دا به یو ازادي به وه فطري د فطرت ازادي به وه او دې رشتو دا تړون چې دی دا به نه و. خدایه زه به ستا عاشق وم که ته وی ستا رتبه نه وی. نو لکه څنګه چې هغه ویلیم بلیک په هغې نظم کې لیټل بوای لاست کې هغه ماشوم وایي الله پاکه زه ستا سره د ځان نه خدایه وایي زه د ځان نه زیات ستا سره محبت څنګه کولی شم او زه خو وایي ستا سره دومره محبت کولی شم څومره چې یوه چنچڼه د یوې دانې سره کولی شي. نو مطلب د خبرې دا شو چې رتبه اکثر مونږ په خپله دنیایي ژوند کې چې وګورو نو د یو عاشق او معشوق په منځ کې چې د رتبې فرق وي هغه که د خانداني که د ذاتي که د تعلیمي که د دولتي نو مونږ ورته وایو یاره خپل حیثیت اول وپېژنه بیا عشق کوه. نو هغه خالق دی رب دی او لا بې انتها دی لا متناهي دی او زه چې یم زه یو انسان یم د خاورو یو ذره یم او زه ډېر معمولي یم په دې دومره غټ کائنات کې زه یو معمولي شان ذره یم. نو زما ستا د عشق هغه جوړښت نشي راتلی که نه ځکه چې د رتبې فرق دی.
نو ته رب یې او ته خالق یې او زه مخلوق یم. نو زما او ستا په منځ کې د خالق او مخلوق د رشتې چې ده دا رتبه چې ستا دا کومه ده دې اصل کار چې دی نو د عشق هغه زما خراب کړی دی. په بزرګي وه که عشق وی معشوقه نه وی نو عشقي او عشق او معشوقه او بزرګي خو مطلب معشوقه خو زنانه راله پکې که نه نو د زنانه سره عشق هم ډېره مزه کوي او ډېر یو معتبر او بزرګ کار دی که نه د انسان سره انتهایی عشق کول او انتهایی محبت کول چې هغې ته د عشق درجه میلاو شي. خو د هغې وجود چې د معشوقې وجود چې نو هغه بیا د عشق په هغې بزرګۍ کې خلل پیدا کوي. بابا دا ویل غواړي که نه لکه مثال په طور وصال پکې راځي او د هوس دغه پکې ومي ملاوټ پکې ومي د خودغرضۍ ملاوټ پکې ومي. بندوی چې ما ولیدی ما قربت حاصل کړی نو په دې وجه باندې چې دی نو هغې سره هغه بزرګي چې دی نو هغې ته لږ نقصان ورسي. بابا دا ویل غواړي چې دا معشوقې دا رشته چې کومه ده د عشق او د معشوقې او د عشق او د معشوق دا رشته چې کومه ده دې رشتې در اصل په دې کې یو خودغرضي او یو خواهش پیدا کړی دی. نو که دا پکې نه وی د دې رشتې د وجې دی نو که دا پکې نه وی نو دا به بیا یوه لویه بزرګي وه. رشتې ځکه خپل مالک هم یا به زه هم یا به ته وی نو خپل مالک نه دی که نه ځکه چې فطري خبرې دي. انسان خو لکه خپل مور پلار خو د په خپله نه یې سلیکټ خوښ کړي که نه خو د قدرت د فطرت په یو نظام کې دته مور پلار میلاو شوي خویندې وروڼو ورته میلاو شوي دوستان دشمنان ورته میلاو شوي. نو غني خان فرمایي چې که زه خپل مالک وی د هر څه زما په خپل لاس کې وی نو ما به رشته ختم کړی وی رشتې ختم کړی وی. هی د غره د سر دا واوره که غني وی څه به ښه وی نو یو خو د غره د سر واوره چې ده نو هغه انسان نه دی نو رشتې نشتي که نه او بل که څوک وایي چې د غره د سر د واورې د غره سره رشته ده نو هېڅ د غره سره یې رشته نشتي ځکه چې د غره د سر واوره به په لږ ساعت کې چې ده نو ویلی شي او د دې غر نه به لاړه شي ختم به شي لکه څنګه چې به غني خان که نه نو هی د غره د سر دا واوره هی د غره د سر دا واوره که غني وی څه به ښه وی. اوکې جی والسلام.